د احمد شاه مسعود د وژنې 19م تلین غونډه خو له ګډوډي او نارامي سره غونډه کې نږدې ملګرو سوله او نظم د هغه ارمانونه وبلل. دې بې نظمۍ میلمانه اړ کړل چې له ګډونوالو د نظم او حوصلې غوښتنه وکړي. دلته خبره د سولې پر اړتیا او د جګړې پر ختمېدو کیږي. غوښتنه یې تلپاتې سوله ده، خو ورسره د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا نه بولي. تو په فارسي په دښمن موږ پوه کوو چې زموږ غوښتنه څه دي. زه دې ته د سور کرښې نوم نه اچوم، خو دوی باید پوه شي چې جمهوریت د څو کسانو نظام نه ده. د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په 4 ګوت د دې خاوره کې په 4 دیش ولایتونو کې خلک قرباني ورکړي دي، اوس هم قرباني ورکړي دي. د سولې د خواست ترڅنګ د مصالحې شورا مشر بیا طالبانو سره د دښمنۍ د ختمېدو خبره کوي. خو بلې خواته بیا طالبانو ته ګوتڅنډنه وشوه چې افغانستان تېر ته ګرځېدل نه غواړي. راغلي ځینې جهادي قمندانان وایي نوی نسل یې له بیلو ارزښتونو سره تربیه شوی او له دې ارزښتونو تېرېدل اوس ناممکن دي. ما بارها گفتیم طالبان مونږ په زلونو ویلي طالبان د دې هیواد یوه برخه دي. را دې شي د افغان ملت ترڅنګ د ژوند وکړي. مونږ نه غواړو بحث د تسلیمېدو وي. دا غیر منطقي خبره ده. طالبان دې هیڅ وخت دا فکر نه کوي چې دوی به بیا پر افغانستان امارت راولي. افغان ولسمشر محمد شپنه د شهید ونې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي یو مهم کار دی. ولسمشر محمد شپنه وایي د دې کورنیو تثبیت او ثبت پروګرام پیل کړی څو د شهیدانو کورنۍ خپل حقونه او امتیازونه ترلاسه کړي. دلته له طالبانو د سولې او د احمد شاه مسعود له پلویانو د نظم سخت خواست وشو. اگر موټر تصویر نن له بده مرغه که کوم موټر د مسعود عکس ولري نو وحشت خپروي. د مسعود پیغام د ویرې د خپرولو نه و. له غونډې ورهاخوا دا بیا بیل وضعیت دی. دا تیر 19 کاله د قمندان مسعود د وژنې تلین لمانځنه له تاوتریخوالي، ویرې، وحشت او د وسلو نمایش سره کیږي. خو امنیتي بنسټونه وایي دا ځل ورته د ګډوډۍ اجازه نه ورکوي. پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود نږدې 20 کاله وړاندې په همدې ورځ په تخار ولایت کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته دا ورځ او اونۍ د شهیدانو په نوم شوې ده. شازیه حیا، کابل.